راځي پیغمبر علیه السلام وایي چې کله سړی یو عالم ته راوړاندې سي چونکې هغې ته الله نبوي او قرآني علوم ورکړي دي هغې د محبت پر خاطر پر دې تندي باندې مچ کړي چې د دې عالم پر بدن باندې څومره ویښتان دي الله د هغې په شمار باندې د دې سړي په عملنامه کې نیکیانې جمع کوي پیغمبر علیه السلام وایي من زار العالم فکأنما زارني چې د عالم زیارت لرالی زما زیارت لرالی او من صافح العالم فکأنما صافحني چې د عالم سره د لاس ملاو کوي زما سره د ملاو کوي او من جلس فی مجلس العالم فکأنما جلس فی مجلسي چې کوم څوک د عالم په مجلس کې کښېناستی پیغمبر علیه السلام وایي گویا زما په مجلس کې کښېناستی او من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي چې یو سړی در عالم در شا د عالم په امامت کې لمونځ وکړي داسې دی لکه د نبي په امامت کې چې لمونځ وکړي